دغه برنامه د اړیکو دفتر د عادلانه راتلونکي یا جست فیچر پروژې لخوا تاسو ته وړاندې کیږي. د افغانستان دیني عالمان چې د علماو په نوم پیژندل کیږي د خپل ټولنو لپاره اخلاقی معیارونو په ټاکلو کې لازم رول لوبوي. د دې ترڅنګ قومي مخاوره هم ډیری وخت د سولې د منځګړیو په توګه کار کوي. په دودیز ډول سیمه ییزه شخړې د دوی په مرسته حل کیږي. اوس هم په ډیری ولایتونو کې ډیری شخړې د قومي مشرانو او دیني علماو له لوري هوارېږي. د خلکو په خبره ښه بدوي چې د ملي مسایلو په حل کې هم دغه پخوانی دود له پامه ونه غورځول شي. افغانستان کې لا پخوا د جرګو له لارې د شخړو د هواري دود شته، خو سره له دې هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ځینې خلک اوږدې او خونړۍ دښمنۍ لري او له امله د ښکلو غاړو ژوند له کړاو سره مخ دی. څنګه کولی شو د قومي مشرانو او دیني علماو پر مټ قومي شخصي شخړې هوارې کړو؟ ژمن شننې خپرونه مو همدغه موضوع ته ځانګړې کړې ده. درنو لیدونکو، د ژمن شننې خپرونه کې زموږ سره قدرمن مېلمانه دي دیني عالم مولوي صاحب سید انور، د خوست د ولایتي شورا پخوانی رئیس سید کریم خاکسار، عدالت د لاسرسي شبکې غړی میرنګل تڼیوال او ترڅنګ یې د لاسرسي شبکې غړی او قومي مخور حاجي اصل محمد. تاسو څلور واړو ته په خپرونه کې هرکلی کوم. لومړی پوښتنه مولوي صاحب سید انور ته راجع کیږي. د قومي پریکړو په تطبیق کې د منبر رول څومره مهم دی، یا دیني علما له دې لارې څومره ما په هوای کړی دی که په دې برخه کې موږ ته وغږیږي؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام الايات صدق الله العظيم. په لومړي سر کې زه د ژمن ټلویزیون ټول لیدونکي او کتونکي ته او دا رقم د مسره مسلمانانو ته او همکارانو ټول ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. په دویم هغه کې د منبر رول لوبول په قومي شخړې کې یا دویمه عمل کې ځکه مهم دی چې علما هغه خلک دي چې خلک په دوی نسل په سل کې اعتماد کو دی. اول نه تر اخره پر علما ته د خلک درناوی لري، خصوصا افغانستان کې الحمدلله چې افغانستان یو اسلامي مملکت دی او په دا کې ټول خلک مسلمانان دي او دیندار دي، نه خلک دي خبره خلک دي علم نه دی هغه نه. نو دغه په خاطر د منبر رول چې دی په قومي شخړه کې یا په دعوی معاملې کې ځکه مهم دی چې د منبر لارې چې کومه خبره خپل مقتدیون ته یا خطیب خپل هغه ته د جمعه په ورځ یا په نرزوی کې په مجموعات کې خبره وکړو نو هغه دوی په اذهان باندې ډېره مؤثره تومیږي. او بل په معاملې کې حل کول کې هم یوازینی هغه علما پوتې دي چې خلک د اعتماد وړ دي چې سل په سل کې بدون اعتماد لري. اگر چې قومي سپینګری هم میګل لرو او نه راخه ځوانون لرو نه خلک لرو خلک لرو، خو د علما او رول په دې کې په دې مهم دی چې په دغه نه د خلک اعتماد سل په سل کې دی. دویم بل دا چې دغه علما چې دي د چا حق نه تلف کوي چې دغه تکیم په ثبوت ورسیږي حق خپل حقدار ته ان شاء الله سپوري. او بل دغه په خاطر چې د دوی سره ځنه هغه مسائل هغه حدیث او د قرآن شریف آیاتونه هغه دوی سره ورسره چې مودي علیه ته عین د شخړه طرفین ته وایي د دوی په ځل کې نرمښت رسي، د دوی په ځل کې وتر بل لطف او مهرباني رسي. نو دغه په خاطر د علماء یا د منبر رول په مسائل په حل کول کې د شخړه په حل کول کې یا د دوی د لانجه په حل کول کې ډېر اړین او ډېر مهم دی. مولوي صاحب که څه هم زموږ پښتني ټولنه کې اکثره دغه شخصي شخړې ډېره رامخکې کېږي، څومره ما په هوای تاسو د منبر له لارې کړی دی؟ موږ الحمدلله په هر وخت کې خلکو ته د ښه توصیه او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اخلاق سره سم ژوند تېرول، په خپل مابین کې اخوت ورورګیري او د ښه سلوک هغه موږ خلکو ته وړاندې کړي دي بار بار په مسایلو کې. ځکه چې موږ د ګاونډیانو حقوق، د کلیوالو حقوق، په عموم کې د عامه مسلمانو حقوق او همدارنګه په مسایلو ته چې څومره ورغلي یو هغه دوړو طرفین ته
دا حقوق می بیان کړي دي چې دا تاسو خپل منځ کې د اسلامیت او د اخوت د ورګرۍ اصول دا دي چې په دا اصول باید تاسو وچالو کوئ چې یو تر بل ظلم زیاتای نیوي پر دې حق خړل نیوي چې دا په قیامت کې هم بیا تاسو د پر ډیر لوی د عذاب سبب ګرځي او په دنیا کې هم د سره ژوند ترخی. ډیره مننه، خوشاله اوسه. تاسو ته بیرته راګرځو. اوس د خوست د ولایتي شورا پخوانی رئیس سید کریم خاکسار ته راځو. خاکسار صاحب، ولې په ټولنه کې غیر رسمي عدالت پیاوړی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ژمن تلویزیون لیدونکو کارکوونکو میلمنو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. اصلا د بې عدالتۍ چې موږ په ټولنه کې زیاتې شوي دي یا ورځ تر بله زیاتېږي، دا دوه علته لري. زه د قومي مشرانو په دوه برخې ویشم، هم علما په دوه برخې ویشم. یو قومي مشران هغه دي متاسفانه چې د شخړې د خلکو په منځ کې لانجې مسلک ګرځېدلی وي، یا د دوی د حالات لپاره یا د ښې ډوډۍ لپاره، هغه بل بحث دی. یو خلک دي چې غمخوري دي، واقعا یو ښه مشر وي په کلي قوم کې خلک اعتماد ورکوي، هغه چې کله چا منځ ته ورځي خلک درناوی ورته لري. خو متاسفانه چې دغه خلک د هغې مشرانو په نسبت چې دوی مسلک ګرځېدلی دی کم دي. راځم به علماوو ته. علماو خو د رښتیا د ټولنې پیاوړی ځواک دی، ځکه چې علما چې نه وي هغه ټولنه نشتونکی څوک ده. خو متاسفانه علما یو ته د علما دي چې دغه شخړې یا دغه مسایل چې په دغه مسایل اجتماعي مسایل کې زه ډېر بلد یم، د شریعت په نوم په هوټلونو کې یا په هغه کې دعوې ته ناست وي، صلحخانه کې هغه او یې شریعت هغه کوي لکه قانوني محکمه نه وي. یو علما دي چې منبر کې د جمعې په ورځ خلک ته نصیحت کوي یا ما په هوای کوي. په هغه کې ما د غوښتنه ده د دولت نه چې په اوسني وخت کې د علما دې ته باید یوه طرحه جوړه کړي، حکومت یوه کافي ریاست دې ته دغه دنده وسپارلی شي چې که دوی کوم دغه جمعې ورځې لپاره کوم ختیځ بیانوي، باید یوه برخه یې دغې ته هم ځانګړې کړي چې خلک په دې پوه شي چې دغه شخړې، د کرکه، د نفرت، د یوه د بله د موږ د ستونزې چې د پښتنه ټولنه کې موجودې دي. ځکه دلته منبر ډېر اثر لري، ځکه دلته موږ منبر دی چې ټول نظامونه چلوي، نظامونه چپه کوي، د ولس د دوی هغه ته ډېر تابع دی، ډېره ترجیح ورکوي. د دې په خاطر مې غوښتنه ده چې په اوسني وخت کې باید د امارت دا یوه پالیسي جوړه کړي چې په هر منبر کې یو ځانګړی وخت دغه هغه ته کې دغه ونه شي د شخړې تر ورځ تر بلې زیاتېږي. خاکسار صاحب، زموږ هدف دغه دی چې ولې په ټولنه کې غیر رسمي عدالت پیاوړی دی. خو دلته خو دا څه لسیزې په موږ کې دلته جنګونه تېر شوي دي، نظام عروشي جوړېږي چې کله موږ یو هغه تدریمي پرمختګ ته یوه ځای ته رسېږي، بیرته هغه نظام هم د هغه سره مخامخ کېږي، بیرته د منځه هر څه هم لوټ شي، قانون هم ختم شي، سیستم هم ختم شي، بیا چې نوی جوړېږي بیا خلک هغې سره عیار کېږي. دغه ځای کې د موږ مجبور مکلف دي چې دغه غیر عادلانه دغه د قانون په چوکاټ کې نه دغسې مسایل مخ ته لاړ شي. یو علت هم د نه شتون د حکومت دی. نو موږ دغه کوو چې خدای پاک ته اوسنی حکومت په دې برلاسي کړي چې د خلک هڅه عادلانه پرېکړې وشي. تاسو وړاندې یادونه وکړه چې ځینې قومي مخور او دیني علما دي چې هغه دغه د شخړو په هواري کې دوی فقط هغه خپل جوب ته کسي یا خپل خپلې ګټې ته ګوري. د هغې فرق موږ څه ډول کولی شو په ټولنه کې؟ ځکه هر قومي مشر که موږ تاسو ګورو په دغه ټولنه کې د ډېرې ستونزو د هواري دوی یو باعث ګرځېدلی دی. هغه داسې کولی شي اوس د چا هر چا په منځ کې چې لانجه درېمي هغې نه زه یېرېږم، مولوي صاحب یېرېږي، هغه خلک چې واقعي دغه مسلک ګرځېدلی وي هغه ته یاد وي چې هغه د هغه اصول معلوم وي، هغې حالات معلوم وي، د هغې ډوډۍ معلومه وي، بیا هغه خلک سره خوښوي. هغه په ولس کې ستونزه ده، ځکه چې دوی خو هغه په چا څه په زور نه دي ورغلي، خو دوی هغې خلک ته ترجیح ډېره ورکوي ولس چې څوک د توان طرف ته دوی کش کوي، که څوک د خیر طرف ته څوک کش کوي هغې ته دغه خلک بیا هغه ډېره نه کوي، ځکه دلته خو ضد وي. موږ داسې وایو چې دغه د ضد ورکول دپاره بیا منبر مهم دی چې منبر په دې برخه کې خلکو ته ما پوهاوی وکړي. ډېر تشکر، خوشحاله اوسه. تاسو ته بیرته راګرځو. اوس عدالت د دسترسي شبکې غړی میرناګل تڼیوال ته راګرځو. تڼیوال صاحب، څنګه فکر کوئ چې حکومت غیر رسمي عدالت ته په ښه سترګه ګوري یا ارزښت ورکوي دغې برخې ته په دغه کلیوالي سیمو کې یا په قومي شخړې چې د هوارېږي یا دلته پرېکړې کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ژوند تلویزیون محترمو لیدونکو اوریدونکو او د میز ګډونوالو تاسو محترم ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. اساسي مسله په دې کې ده چې لږ یې که د تاریخ لږ تاسو اجازه وي لږ راوڅېړم. مهرباني.
چې د رسمي عدالت دای څه شی کوم ځای نه شروع شوی دی او دا ولې نن په ټولنه کې اکثریت خلک دې ته مراجعه کوي. اصل کې غیر رسمي عدالت هدف مې غیر رسمي عدالت نه دی. دا د مسیح علیه السلام د حضرت مسیح نه 2000 کاله د مخه د مهدي په زمانه کې د ویدي په زمانه کې بخشش دی. د ویدي په زمانه کې الته مشکلات ستونزې پیدا شول او بالاخره جرګې وشوې. د جرګې په نتیجه کې دا مسله حل کړه. اساس یې کېښود د غیر رسمي عدالت. دغه نه شروع تر نن تاریخه پورې تقریبا په زرګونه کلونه کېږي چې دا غیر رسمي عدالت دا ورځ تر بلې تقویه کېږي. امن پیټه کې یوه طرف ته وځي، مثبت بل طرف ته کېږي جمع کېږي. لکه چې تاسو د محترم خاکسار صاحب نه پوښتنه وکړه، مولوي صاحب نه پوښتنه وکړه چې علما په دوه برخو دی ویشل. رښتیا په دې کې شک نشته چې یو علما حق دي، یو هغه علما دي چې په نظامونو پورې همیش دپاره تړلي وي. همچنان قومي مشران هم دغسې دي. نو کله چې دغه د هغې وخت نه د ویدي زمانې نه تر نن تاریخه پورې د جرګې جوړېدې، دا ټول مسایل په عرفي قوانینو کې حل کول، د هغه ورځ تر بلې تقویه کېدل سره له دې چې ځینې نظامونو دغې ته چندان ارزښت نه ورکوه. غوښتل یې چې قومي جوړښتونه له منځه یوسي یا یې کمزوري کړي او دا غیر عرفي قوانین دغه نفي کړي. مګر بیا هم ولسونو ټولنو زموږ نظامونو یعنې کورنی نظام، ټولنیز نظام یې دغې په دغه قوانینو په تطبیق کې خپلې ګټې ول دی چې دا موثر دي، دا ګټور دي. په دې حساب دا قوانین چې هر څومره نظامونو کوشش کړی دی، کومک یې ورسره کړی دی نه دی کړی، یا حتی په ضد عمل کړی دی، بیا هم نتیجه یې منفي وه او د عرفي قوانینو انکشاف او پیشرفت دا موثر و تر نن تاریخه پورې. راغلو په دې کې چې د تاسو د پوښتنې یوه بله برخه دا وه چې د موثریت یې څومره دی په ټولنه کې ولس یې مني که نه مني. زه فکر کوم چې اوس غیر رسمي عدالت تاسو که د رسمي عدالت سره مقایسه کوئ، د ولس به درته وایي چې رسمي عدالت ته چې زه ورشم هلته په ورځې، په کلونو، په میاشتو باندې حتی زما وخت ضایع کېږي او هغه زما حقوق سر ته نه رسېږي. نو په دې نسبت باندې غیر رسمي عدالت ته دوی مراجعه کوي. علما هم د دغه طرفدار دي، هغه د حق علما، قومي هغه مشران چې خپل جیب نه ډکوي، واقعا د دغه قوانینو د تطبیق دپاره چې مثلا دا عرفي قوانین دي د دغه په تطبیق کې دوی فعاله ونډه لري، هغه هم زیات کوشش کوي چې دغه ستونزې حل شي. زه فکر کوم چې زما نتیجهګیري دا ده چې که چیرې په افغانستان کې مخصوصا غیر رسمي عدالت پرمختګ څوک مخه ونیسي، انکشاف ونه کړي، شاید دغه ستونزې چې دلته په ولس کې موجودې دي بالاخره دولت ته به هم ګواښ وي. دا اوس هم عملاً ګواښ دی. په دې معنی دی چې هرې ادارې ته لاړ شئ، هرې ولسوالۍ ته لاړ شئ، په زرهاو په سلهاو کسان دي چې دعوې او جنجالونه یې راپورته کړي دي. که همدغه غیر رسمي عدالت نه وي نو زه فکر کوم چې ډیره لوړه برخه به دوی مصرف کړي. تشکر تڼیوال صاحب. آیا قومي شخړې هواری حکومتي بنسټونو ته د منلو دی؟ هغه شخړې چې په ټولنه کې هواریږي د قومي مخورو له لوري یا د دیني علماو له لوري هواریږي، حکومتي بنسټونو ته د منلو دي؟ بله. که یو بیلګه یې وایي؟ بله. د مثال په ډول وایم، زیات داسې دعوې شته چې په هغه کې په غیر رسمي عدالت کې هلته کار پرې شوی دی او بالاخره رسمي عدالت نه دی توانېدلی دی د 7 کالو په جریان کې، او غیر رسمي عدالت ته یې مراجعه کړې ده، هغه موضوع حل کړې ده. داسې په سلهاوې موضوعګانې موجودې دي. نو فقط یو شی پکې شته، یو شي ته باید موږ پام وي. په غیر رسمي عدالت کې شرعي اصول دا باید په نظر کې ونیسي، د شریعت مخالف باید نه وي. معمولا که ستاسو فکر وي زموږ په قومونو کې ډېر پخوانه حتی په تڼیو کې زه درته وایم چې د یوه دعوا به وه
د نرخ دپاره به څوک راتلل 4 کسه به تڼي وو 2 کسه به علما وو او علما د دې دپاره چې هغه پرېکړه د شریعت د احکامو مخالفت نه وي مخالفه نه وي نو په دې نسبت باندې زه فکر کوم چې اوس اسلامي امارت په مجموع کې که تاسو لیدلی وي دې ته متوجه شوي دي چې غیر رسمي عدالت هغه لاره ده چې زمونږ د قومونو د نظامونو او حتی د کورني نظام د ټولنیز نظام د دولت د نظام دغه ټولې ستونزې قدم په قدم حل کولی شي باید د دې نه ملاتړ وکړو چنانچه اوسیکي تاسو به وینئ تاسو تلویزیون له لارې بېلابېلې برنامې خلکو اورېدلې دي او ډېرې مؤثرې دي دغه د فیصلې اوس ډېرې مؤثرې دي په دې نسبت باندې د عدالت د لاسرسي شبکه یا د قومونو د اړیکو دفتر چې په دغه برخه کې ډېر کلونه کار کړی دی اوس په حقیقت کې همدغه خلک مسلکي شول په قوانینو پوه شول په طرز العملونو پوه شول د غیر رسمي عدالت په هغه ټولو قوانینو په عرفي قوانینو په دودونو باندې اوس بیخي لکه رسمي قوانین چې کسي وای بله خبره لنډه یادوم معذرت غواړم خبرې مې ډېر وکړې تاسو د هغه نه پوښتنه وکړه د خاکسار صاحب نه د رسمي عدالت او غیر رسمي عدالت ترمنځ چې موږ فرق کوو ما وویل چې د ویدیدو زمانو نه تر نن تاریخه پورې دا عرفي قوانین قابل د تطبیق دي اما د افغانستان په دغه نظامونو کې چې څومره تیر شوي دي زما د معلوماتو په اساس باندې یوازې 24 قوانین جوړ شوي دي 24 قوانین یعنی رسمي قوانین درته وایم جوړ شوي دي اما کله چې نظام منځ لر شوی دی قوانین هم د منځ لر اما غیر رسمي قوانین همداسې پر ځای پاتې دي چلیږي کار وکړي خوشحاله اوسئ ډېره مننه راځو عدالت د لاسرسي شبکې بل غړی او قومي مخور حاجي اصیل محمد که د ښځو په منځ کې ستونزه وي غوره نه ده چې د ښځو ستونزه خپله برجسته ښځه هوارې کړي یا قومي محور به مهم وي که خپله ښځه ځکه زموږ تاسو په ټولنه کې زیاتره ستونزې د ښځو تر مابین هم رامخکې کېږي من تلویزیون لیارې نه ټولو ورونو خویاندو ته خویاندې یې موږ میاندې دي خویاندې هم دي د هغې نه موږ پیدا کېږو دا په د ټولنه کې ډېر مهم اثر دی هغه خبرې یا کیسې چې په کور کې نه وي دا چې قومي مشرونه حل کوي که موږ ښې سیاسارې میاندې خویاندې ولرو ډېرې شخړې په داسې عادي شکلو حل کولی شي چې به د کور نه بدیا په دروازه ونه وځي نو رول د ښځو په ټوله معنا کې موږ ښځو ته احترام لرو په ښځو کې داسې ښځې تېرې دي چې حدیث یې نقل کړي دي یعنې په افغاني ټولنه کې په اسلامي ټولنه کې موږ ټولو ته دې ته احترام لرو دا په شخړو کې دومره مهم رول لوبولی شي چې په ډېرو موضوعاتو کې په شخړو کې ښځې د یوازینۍ چې په کومونو کې یا په کورنیو کې جګړې وشي ډېرې دی په منځ کې زیانمنې کېږي په هغه بیلتون کې دی ډېر خاص رول لوبوي ډېر ځوانان یا کورنیو غړي تښتي هغه وخوستې وي شخړې جنګ باد او عقیب وخوستې وي یوه ښځه ورمخته کېږي سړی نسي لوس په لوس یې کروروي قناعت ورکوي نو په ټولنه کې که ویو چې موږ ځوانانو ته یا مشرونو یا عالمونو ته یا خویاندو میاندو ته موږ ارزښت نه لرو ویلې د هغې نه پیدا شوي دې ته ارزښت لرو دا په ټولنه کې یو اهم رول لوبولی شي یا په کورنیو کې یا په کلیو کې په ډېرو شخړو کې ښځې منځ ته ووځي مولوي صاحب نوستی قرآن شریفونو خولي چا په منځ کې درېږي بیلتون کې معامله حل کوي ښځو ته ډېر احترام په جګړو په شخړو کې خلک لري جناب اصیل محمد تر اوسه پورې داسې پیښې راغلي دي چې هغه د ښځو له طریقه حل شوي دي بالکل ډېر داسې مسایل دي چې حل شوي دي ډېر داسې مسایل دي چې خلک یې قناعت کینولي دي یا په کورنیو کې یا په کلیوالي سیمو کې تشکر خوشحاله اوسئ سید کریم خاکسار صاحب که تیر ته لاړ شو احمدشاه بابا هم د یوې جرګې او یا قومي یا غیر رسمي عدالت په چوکاټ کې د افغانستان د چارو وږی ورپسر کړ آیا فکر کوئ چې د اوسنۍ پرېکړه د احمدشاه بابا د ده سره تړاو لري ځکه موږ تاسو وړاندې تڼیوال صاحب په دې باندې رڼا واچوله چې کلونه یعنې زرګونه کاله وړاندې دغه د عرف عادات له هغې نه راپاتې شوي دي د اوسنۍ کومې پرېکړې چې تاسو په دغه قومي په دغه بېلابېلو سیمو کې دغه د قومي لارې حل کېږي آیا دا به د احمدشاه بابا له ده سره تړاو ولري
اصلا دا زدو د هر پیړۍ د هر دور یو خپل هغه لري وخت لري. اگر چې مخکې تڼیوال صاحب خبره وکړه دا رښتیا ده چې ډېر پخوانه تاریخ دا ثابته کړې ده چې موږ د جرګې د خپل منځي سولخې یا داسې منځغړیتوب دا زموږ یو رسم رواج دی. خو په اوسني وخت کې دا مشکلات چې ورځ تر بلې دا ورکېږي نه زیاتېږي. موږ یوه خبره زه بل هم داسې کوم ځکه چې د خلک ووري د خلک پوه شي د ولس ځکه دغه تلویزیون د لارې د موږ خبرې ته به خلک حتما هغه کې ارزیابي کړي. دا د موږ د خصوص په صدقه به زه دومره ووایم چې دغه ستونزې شخړې چې زیاتې دي اکثریت په ځمکې دي. نېره کوم داسې مسایل نشته که ګونډیتیب مشکلات راځي هم په ځمکه راځي که بل شی راځي. دلته څومره حکومتونه چې تېر شوي دي زموږ په فکر سره د ځمکې تصفیه نه ده شوې چې د هر سړي ځمکه معلومه وي قانوني کولا ولري هغه د دې حق وي چې هغه کې محکمه هم فیصله کړی شي. په دې برخه کې ما چې هر څومره سرچ کړی دی زموږ ځینې فیصلې حکومت نشي کولی ځکه چې دلته دغه منځکه تصفیه شوې ده نه. زه د خوست ولایت په سطحه خبره کوم ځکه ما خبره خوستیانو اوري. دلته په ځمکه تصفیه شوې ده نه. ځمکه د دولت هم دعوا لري زه هم دعوا لرم ملا صاحب هم مولوي صاحب هم دعوا لري تڼیوال صاحب هم دعوا لري. په دې وخت کې بیا دغه خپل رسم رواج چې دی د موږ قانونات چې د نیکونو نه راپاتې دي بیا د ښه نتیجه ورکوي. زه اصلا دغه ټول نقصانات چې نقصانات سره مخ شوي زموږ نظامونه چې ړنګ شوي دي د دې ته هر نظام د رسای نه دی کړی چې زموږ د منځکې تصفیه وکړي د هر چا خپل حق معلوم شي. نه دنیا کوم دا خلک ژوند کړي ټوله دنیا یو رقم ژوند کړي خو دا رقم سیستمونه نشته لکه موږ چې سره مخامخ یو ځکه چې په هغه کې بیا یو قانون موجود وي هر چا د پراملیک دلته قانون هر وخت د قانون نه به برخې شوي د دې وجه ستونزې شړۍ وړۍ پاتې دي. د دې وجه دا ستونزې زیاتې دي. خو بیا زموږ د وخت مشران د وخت علما د وخت ځوانان سپینګیري الحمدلله د خپل پوهې له مخې بیا هم د خپل کلی کوم که هغه ته وګورې ډېرې ستونزې موجودې دي. دوی بیا هڅه کوي چې دغه ستونزه په مرګ بدله نشي د شخړې په قتل بدله نشي. دوی د حل لارو ته ګوري هغه ګزاره د ژوند په کېږي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. راځو مولوي صاحب ته د اسلامي اړخه د شخړو مخنیوي باندې کلک خبرې وکړي. څه ډول باید دغه شخړه هوارې شي دغه شخړو ته باید څه ډول د پای ټکی کېښودل شي؟ شخړو خو زموږ الحمدلله مسلمان یو د مسلمانو په ملک کې اوسېږو اول خو باید شخړې جوړې نه شي ځکه چې الله جل وعلا شانه ټولو مؤمنانو ته مسلمانانو ته د شخړې د عدم جوړولو په ارتباط هدایت کړي دي او ترغیب ورکړی دی تاکید یې پکړی دی. لکه مو په اول سر کې یو آیات وایي الله په قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنو هغه کسونه چې تاسو ایمان وروړی دی مؤمنان یو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تاسو خپل مولونه په خپل مابین کې یو تر بله په باطله طریقې سره مه خورئ. نو باطلې طریقې نه غرض دا دی چې په دوې په لانجې په ناحقه پردی حق خوړل دا تاسو مه کړئ. نو اول خو باید په مسلمانو کې شخړې پیدا نه شي. د اسلام تقاضا دا ده د اسلامیت د میتوس د هغه تقاضا دا ده چې اول پیدا نه شي. خو چونکې پیدا کېږي خو ځکه چې انسان چې دی دا مدني طبع دی دا داسې نه دی لکه یو ځنګلي حیوان چې په غره کې به ګوښه وخت تېروي دا به خامخا په یوه جامعه کې وخت تېروي په جامعه کې بیا طبعا خروق ته چکوک ته او مطلب لباس ته او ګرځول ته لیارې ته لښتي ته بل ټولو شي د حاجت پاتې کېږي. نو چې کله دا د حاجت پاتې کېږي نو خامخا د شخړې برسي. نو اما د شخړې د حل کولو په باره کې بیا موږ ته الله پاک ترغیبات ورکړي دي په قرآن کې نبی علیه السلام په حدیث کې چې تاسو د مسلمانانو په مابین کې شخړه حل کوئ شخړه ما پرېږدئ دا تاسو د پرانه بد عمل دی. لکه نبی علیه السلام الله په قرآن کې فرمایي انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم مؤمنون په خپل مابین کې ورونه دي نو ورونه په مابین کې تاسو صلح کوئ. صلح هغه بهترین عمل دی چې کومه معاملې چې په صلح سره خلاص شوي وي هغه کې داسې خلاص وي چې هغه بنیادي خلاص وي. لکه اوس د مسایل د حل کولو دپاره د شخړې د حل کولو دپاره عموما درې لارې دي. یوه لارې دغه ده چې لکه خاکسار صاحب دغه د نر اجونو صاحبونو اشاره ورته وکړه چې نرخ و عادات رسمي رواجونه د منطقې لکه لویه پکتیا یا په خوست کې خو دا خبره ډېرې رایجې دي ملوکون وي سپینګیري وي یا مطلب دا په هوټلو کې علما ورته ناست دي دفې دي صورت دوی یا داسې نه. نو یوه لار د نرخ و دی هغه دو دویمه لارې چې دو هغه د شریعت لار دو چې هغه په مخ کې به اکثره صحراوي شریعتي نه وي په سهارګونو کې به وي. بس الحمدلله د اسلامي امارت پر تللو سره محاکم ډېر قوي شوي دي. د محاکمې توجه د خلکو شخړې ته زیاته شوې ده او د هغې دپاره باقاعده
ټول سیستمونه په هره ولسوالۍ په مرکز په هره ځای کې نیول شوي دي. نو دویمه په دغه محاکمې لاره حل کیږي. دریمه د حل لار د شخړې چې دوه هغه صلح ده چې صلح دي دغه ټولو نه بهترینه لار ده د صلح د حل کوله. ځکه چې د صلح سره چې کومه ملا حل شي که په شریعت سره حل شي هغه اکثره یا په قسم توميږي چې په هغه کې قسم کړی کېږي لکه موږ ته په پښتو یا په عرف عادت کې سار پرکړه وتا یاو چې په سار په پرکول مطلب د هغه خلاصيږي یا په بل داسې مسله خلاصيږي چې د جانبین په مابین کې هغه معاملہ کاملا د ذهن نه یوتل. اما مولوي صاحب تاسو دغه د سار پرېکړې ته اشاره وکړه، آیا دا په اسلام کې جواز لري؟ شرعاً خدا بالکل جواز لري چې اوس کله هغه راشي حدیث مشهور ده نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي البینة علی المدعی والیمین علی من انکر. بینا شهیدون په مدعی باندې دي چې دعوی کړي وي کچېرې کې مدعی دي شهیدون قابل شهیدون عاجز شو هغه عادل شهیدون نشو پرش کولای په حضور دی قاضي کې نور بیا دي منکر دي پر قسم ده هغه قسم کو دا حدیث ده. ډېر تشکر، خوشاله اوسئ. تڼیوال صاحب ستاسو د معلوماتو له مخې د قومي لارې به څومره شخړې تر اوسه پورې هوارې شوي په خوست کې یا په هغه ځایونو کې چې تاسو په هغه شخړو کې اشتراک کړی د هغه پرېکړې منل شوې وي؟ قومي شخړه خو عدالت د لاسرسي شبکې په چوکاټ کې زه فکر کوم چې د 15 کالو کې چې دا فعالیت کې په خوست کې د 800 په حدودو کې کم زیات شخړې به حل شوي وي او دا شخړې د دوه نفرو ترمنځ د دوه کلیو ترمنځ د دوه قومو ترمنځ بېلابېلې شخړې وي چې ځینې ډېرې پخوانۍ ډېرې مخکینۍ وي او لکه خاکسار صاحب چې د ځمکې په سر باندې او د دولتي املاکو پر سر باندې دا شخړې راغلي دي پیدا کیږي. اما دغه د غیر رسمي د رسمي عدالت په چوکاټ کې د دولتي املاکو پر سر د تر اوسه پورې چې هر څومره کار پې شوی دی نه دی حل شوی غیر رسمي عدالت دوی راجع کوي. دلایل داسې موجود دي چې دا دولتي املاک که اجازه راکوئ دا د ظاهرشاه په وخت کې د لومړي ځل لپاره په 1928 کال فرمان صادر شو. هر چا له خوا نه چې اشاره ورته شوې وي خو دا فرمان پر ځای زه نه بلم ځکه هغه فرمان قانون چې قابل د تطبیق نه وي قانون نه دی. تطبیق شو چې تر نن ورځې پورې حتی په جمهوریت کې هم د اساسي قانون په 14 په 12 په 15 مادو کې دولتي املاک ثابت شول چې غرونه دي رغونه دي غونډۍ دي مثلا څړځایونه دي او دا دولتي املاک دي. سره دي چې دا معلومه نه ده چې دا دولتي املاک د ټولو نظامونو ظاهرشاه وخت نه تر نن تاریخه پورې دا تثبیت کړي وي چې دا غرونه مثلا په تور د مثال د خوست په ولایت کې څومره هکټاره منځکه غرونه ولې دا څومره غونډۍ مثلا دا نه دي تثبیت کړي. یوازې دا معلومه ده چې غرونه ځنګلونه غونډۍ دښتې صحراوې او څړځایونه دا دولتي املاک منځکه لاندې د منځکه لاندې ټول زیربناوې چې دي دا دولتي املاک دي. اما دغه دولتي املاک زموږ اکثریت ځنګلونه چې له منځه لاړل زما د معلوماتو د تحقیقاتو او د نورو په حساب باندې دا دغه و چې نورو هیوادو دلته یو شمېر معلوم الحاله کړۍ لرلې جسي کړۍ لرلې خلکو ته څنګه د فرمان صادر شو وایي ستاسو ځنګلونه ټول ختم کوي ټول دا نارسمي شول. هغه د دې لپاره چې زمونږ اکثریت لرګي د ځنګلونو هغې مملکت ته تلل په ځانګړي ډول پاکستان ته به انتقالېدل. بس په دغه قومونو دا شخړې تر نن تاریخه پاتې شوي دي او دا هر نظام چې راغلی دی یو وارې حل کړي دي اما بیا چې کله وخت دی هغه راغلی دی د میوجاتو یا د ونې د قطع کول بیرته هغه شروع شوي دي. ډېر تشکر، خوشحاله اوسئ. تڼیوال صاحب بیا هم راګرځو. اصیل محمد هغه پرېکړې چې قومي مخور او دیني علماو کړې وروسته خو بیا ستونزې پکې نه رامخکې شوي. درمان صاحب ښه پوښتنه دې وکړه. هغه ستونزې چې قومي مشرون دیني علما یې حل کوي ای دواړو په رضایت وي لکه یې صلح یې لارې نه وي. هره موضوع کې چې صلح تطبیق شي ان یې دواړو جانبو کې نه ترسي رضایت یې په دا کې وي چې دواړه جانبه ګوښې غږوي پوښتنې ترې نه کوي چې کله یې قانع کړل هغه فیصلې ته په ویال تندې کسي آینده کیس جنجول بیا نه کړ پورته کېږي ویلې جانبین په خوا کوي
هر معامله هر موضوع چې جانبین په خوا ښه نه وي که حل شي بیا پورته کېږي خو صلح لیارې نه قومي مشرون لیارې نه علماوې لیارې نه چې صلح په چوکاټ کې حال شي موضوع بیا نه رجېږي. درنو لیدونکو لنډه شندمه ده بیا موږ راګرځو ژمن شننه ده او دغه خپرونه موږ د قومي پرېکړو عنعناتو ته هغې ته ځانګړې کړې ده. دغه برنامه د اړیکو دفتر د عادلانه راتلونکي یا جست فیچر پروژې لخوا تاسو ته وړاندې کیږي. بیا هم ستړي مشه لیدونکو ژمن شننه خپرونه ده زموږ سره درنه مېلمانه دي. بیا هم د پښتنو لړۍ پیلېږي. تڼیوال صاحب که څه هم ډېری ستونزې چې کلونه وخت نیولی دی په ټولنه کې همدا ډول تر اوسه پورې پاتې دي د دغې دپاره د حل لار شته نه ولې قومي مشران په دې برخه کې دوی دغه ستونزه حل کوي نه که د ده ستونزه ته دوی د حل لار نه لري؟ د ستونزو د حل لاره موجوده ده یا دا ده چې طرفینو مراجعه نه ده کړې یا مایوسه شوي دي بیلابیلو مثلا په رسمي عدالت او غیر رسمي عدالت کې دا تر لاس لاندې نیول شوي دي اما نتیجه یې نه ده ورکړې مخصوصا په رسمي عدالت کې کله چې فیصله وشي په محکمه کې یو طرف حتما پې خفه کېږي مګر څه نشي ویلی دا موضوع پرېږدي تر وخته پورې چې یا نظام بدل شي هغه شي بېرته بیا هغه ستونزه بیا ژوندۍ کېږي همدا اوس عملا په دې ولسوالیو کې په قومونو کې چې دي هغه ستونزې را پیدا شوي دي چې پخوا په یو ډول حل شوي وي په غرونو په راغونو په ځمکه باندې لکه چې خاقزاد صاحب یاده کړه حل شوي وي مګر چېرته حل شوي وي د رسمي عدالت په چوکاټ کې حل شوي وي هغه د یو طرف نه و خوښ د ده دپاره په نقص وه نو بنا پر د اوس یې بېرته په هغه شروع کړی دی له سره یې پیل کړی دی یوه موضوع خو دغه ده دا د رسمي عدالت غیر رسمي عدالت تفاوت درته ښیم بله د حاجي صاحب خبره وکړه هغه موضوعات په صلح نه دي حل شوي مثلا کومه موضوع چې په صلح حل شي خو دواړو جانبیو ته قناعت ورکړل شي هغه مجبور دی چې قناعت پرې وکړي نو په دې نسبت دغه عوامل دي چې یا یو طرف اوس کمزوری دی په مخکني نظام کې به هغه قوي و فکر دی چې ګټله چې بور دی او بل طرف په بل نظام کې بیا به کمزوری وي دا د اوس نظام لپاره چې دی چې قوي دی هغه بیا هغه وي په دې نسبت باندې هلته تعادل هم ګوري تعادل د عدالت هم مطالعه کوي او خپل قوت هم ګوري چې زه څومره توان لرم څومره کړای شم نشم کړای دغه د همداسې تاریخ ته اچولې ده پاتې شوې ده کله چې موقع ورته پیدا شي زمینه مساعده شي بیا غږ پورته کړي چې زما دا ستونزه ده نو هغه ستونزه په درست ډول د تطبیق شوې نه ده اوس چې د رسمي عدالت او د غیر رسمي عدالت په دا زه ډېر زیات یادوم دلیل یې دا دی چې په رسمي عدالت کې چې فیصله وشي مطلقه فیصله د معنی وي حتما د یو طرف په ګټه ده په ګټه یې بولي بل طرف یې په نقص بولي کوم طرف یې چې په نقص په نقصان بولي هغه دا موضوع ساتي ځکه جرأت نشي کولی خو هلته فیصله شوې ده کله چې هغه وخت کې تغییر راغی یا په اشخاصو افرادو کې تغییر راغی یا په اداره کې تغییر راغی بېرته موضوع را ژوندی کوي مهمترین دلیل ما په نظر باندې تشکر ډیره مننه خاکسار صاحب که څه هم تڼیوال صاحب دغه ډېرې موضوعاتو ته اشاره وکړه ولې تر اوسه په ټولنه کې سیمه ییزه شخړې پاتې دي زیاتره دغه شخړې لکه تڼیوال صاحب چې ځینو ته اشاره وکړه خو بیا اکثره دغه شخړې چې دي په دغه لرو پراتو سیمو کې غرنیو سیمو کې دي د دغه لامل څه دی مخکې لکه تڼیوال صاحب اشاره چې وکړه چې یو خو دغه ده چې زموږ د پښتني ټولنه کې د کینه بغض زړه ته اچوي سطحي چې په خپل زړه طبیعت نه وي خو دلته په اوسني وخت کې دغه هڅه که د هغه ته وشي صلح ته موږ د دوه مخکې مولوي صاحب چې تشریح ورکړه یو شریعت دی یو نرخ دی یوه صلح ده د ټوله کې بهتر شی صلح دی په کومې شخړې کې که پخوانی دي که اوسنی دي چې صلح کې شوي د هغه بیا بېرته تکرار شوي نه دي خو که په کومه کې نرخ شوی دی یا شریعت شوی دی لکه تڼیوال صاحب چې خبره وکړه هغه بېرته او اوږده نیولې ځکه موږ خو پښتون قوم یو بیا دغه خپل هغه ځای ترسوي را به شم د دې هغه ته چې دغه علت یې دغه دی چې ما مخکې اشاره وکړه چې دلته خو اکثریت شخړې چې تاسو خبرېږئ او نه دومره په پیسې دا شخړې سي مرګ ژو هغه نه لري نه په بله داسې مسله خالص ځمکې په سر غرونو په سر علت یې دغه دی چې تر اوسه پر حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې د ځمکې تصفیه وکړي د ولس حق هم معلوم شي د دولت حق هم معلوم شي
بیا دغه شخړې زموږ کمیږي ویل نه شخړه به راځي په ګوندیتوب کې یا په هغه کې هغه بیا د مشران یا خپل انانات لرو رسیدګي کولای شو هغه شخړې بیا په هغه نه بدلېږي په مرګونه نه بدلېږي خو دا اوس مرګونې شخړې چې دي چې په مرګونو بدله شي تاسو یو وخت ګورئ چې پلنکي ځای کې مړه کړل سره دا خالص علت دا چې محکمې ته یو کس لاړ شي رضا وکړي محکمه ورته وایي چې اسناد راوړه اسناد نه لري هغه بل جانب وایي چې خو بس اسناد د محکمې اسناد وغوښتل دا ځمکه ماش خبرې ورکوي نه په دې باندې په ځمکه باندې یو د ځان بلی بل د ځان بلی او موږ حکومتونه په دې نه دي توانېدلي چې که حکومت هم په دې وتوانېږي اوس هم اوسنی نظام د دې لپاره طرحه جوړه کړي چې د منځکه تصفیه وکړي د هر چا شخصي ملکیت ملیم شي هم په محکمه کې شرعي کولا واخلي زه اطمینان در کوم چې په سلې کې به 80% د شخړې د ستونزې کمې شي دا موږ ټولنه به ان شاء الله چې د بدبختۍ نه خلاص شي خو دلته زموږ نظامونه حکومتونه هر وخت په دې نه دي توانېدلي او شل کله جمهوریت کې دا ونه شول موږ بار دا غوښتنه د وخت د جمهور نه دا غوښتنه کړې چې موږ د خوست لپاره زه د خوست په اړه خبرې کوم موږ د خوست لپاره یو آیات ورولګي بسلایت آیات ورولګي چې د ځمکې تصفیه وکړي اول زه په کومه ځمکه د ژوند کوم زموږ د نیکونه او ارجت پلران ونیم شل کله کېږي 150 کله کېږي چې وخت تر کړی هیڅ شم د ځمکې نه لرو کله د شخړه راشي دا به څه تثبیتوي چې د چا ده نه موږ ستونزې چې د ټولنه کې پته شوي دي به خو پیوړه حکومت تر اوسه نه ده لرلی پیوړه نظام نه ده لرلی کله پیوړه نظام ولرو د اختلافات ختم شي دی و فکر نظام ولرو دا شخړه خود به خود سره ختميږي شخړه په پاتې کېږي خو بیا به خپل انانات کلتور مخې منځ وړای شو ډېر مننه خوشاله اوسم مولوي صاحب دیني علماو ته کوم پریکړې مهمه دي لکه دیني علماو ته کوم هغه پریکړې چې په ټولنه کې کېږي د غیر رسمي یا د عدالت غیر رسمي پریکړې هغه کوم مهمه دوی ته کوم ډېر مهمه دي دیني علما خو چونکې خپل هغه علما چې خپل مسؤلیت یې درکړی وي هغه نه پوهوي هغه ته هر یوه پرېکړه چې د مسلمانو په مابین کې د هغه نه قتل و قتال خفګان او د مسلمانو په مابین کې بغض کینه حسد یا د مسلمانو په مابین کې ګاونډیتوب خرابول کلولي خرابول او قومیت خرابول یا تعصب روستل دغه ټولو دا پرېکړې ته مهمې دي چې باید دا وشي چې دا شي نه په سړي کې خلک کې ختموي اما خاکسار صاحب مخکې وایي اشاره وکړه چې د اوقاف ریاست باید خلکو ته دغه سپارښتنه وکړو چې دا کومې شخړې چې دي چې دغه حل شي دغه په ارتباط زه دومره ویلی شم چې زه اوس مثلا د وجمات خطیب یم برحاله نو دوی اوس چې کله نه اسلامي امارت راغلی دی د افغانستان په سطحه ټولو جماعتي ته ټولو خطیبونو ته دوی لیکلی خطبه یا تقریر لګي د وزارت اوقاف نه بیا د ریاست اوقاف نه د مدیرونو د اوقاف نه خطیبونو ته ورسي هغه یې په هغه بیان وکړو هغه چې د جمعه مشخصه یوه موضوع حتی که چې دوی د میراث په موضوع چې د میراث په میتوزه کې ډېر پوته شوی دی میتوزه خپل خواندې لوڼو ته به د بیل ډرامه فی هغه ته خپله په میراث کې حصه نه ورکوو دا میتوزه سراسر ظلم دی زیوتی دی د زنانهو طبقې سره نو دوی د میراث مسله هم رخصېدو د ښه ګاونډیتوب مسایل هم یې تکرولي دي د جمعې پر ورځ په تقاریر کې او داسې نه ده د مسلمانو په مابین کې شخړه او راول یا ښه اخوت ښه اسلامیت ښه ورورګري دغه لیکلی تقریر هره جماعت د خطیبونو ته رسي اسلامي امارت په دغه پلاټه کې ده چې مسلمانو په مابین کې اتحاد اتفاق یووالی راشي دا یوه خبره دویمه خبره ده چې اسلامي امارت کاملا دغه ته متوجه دی چې د مځکې تشخیص وشي لکه زه څومره معلومات چې لرم د غصب کمیسیون جوړ کړی دی د نره د علماو شورا جوړه ده نره شوراګانو جوړې دي په دې ارتباط چې د حکومت مځکه تثبیت شي او د عوامو ملکیت تثبیت شي خو چونکې لکه یو متل دی چې د پکتیا ښځې نکاحنامې نه لري او مځکې قوانین نه لري د مینځ مځکې چې دي د خوست او د عامه د پکتیا مځکه د اکثریت لکه د خاکسار صاحب چې خبره وکړه قوانین نه لري او دا ټول داسې په هغه کې پوتې دي په ابهام کې نو اوس انشاءالله په دانه کار روان دی او په دانه کار شروع دی خو ځنه خلک شکایت په دغه ارتباط امارت اسلامي نه کوي چې دوی خلک نه مځکه نسي سره د دې نه چې دوی سل په سل کې هغه قبایلي چې ملک کتلي دي یوه ورځ علما هغه د غصب کمیسیون ته ورغلی وم د زراعت ریاست کې یو ډېر مشر عمر مدیر سره او مو دا مدیر مې سره وروستلی دی دلته چې دغه ته د خوست مځکې داسې پله په پله معلومې دي چې داسې د مځکه زراعت
د فرقې دو د وزارت داخله دو یا د شخصي دو د دولتي دو د ټولو عملي ملي په دې ارتباط خبر نه وي نو ان شاء الله اسلامي امارت کاملا د متوجه ده چې د مزکه تشخیص او تثبیت وشي او حتی که به دغه په ارتباط سره به مسلمانانو په مابین کې جنجولینه او شخړه هم الله پاک کوي ان شاء الله. ورسته پښتنه اصل محمد راجیدا کوم تاسو په ټولنه کې ستونزه وره او قومي مخاور هغه د دې لپاره ولوي څو ماشومان ته پکې زیان ورسیږي څو مېرمنو ته پکې زیان ورسیږي او څو پکې د کورنۍ غړو ته زیان ورسیږي لیکن بیا ډیرای ستونزې چې دی هغه د ډول هواره شوی چې هغه په مقابل کې یو خور یا لور هغه د باد په مقابل کې ورکړل شوی ده دغه برخه څومره ستونزې پیدا کړې دي د یو مسله او دویمه دغه عرف څومره لمنځه تللی دی اوس دغه برخه درمان صاحب محترم دا عرف خو په عموم کې لوړ دی خو هغه وخت کې چې دغه عرفي عنعنات وو چې په بادو کې ویښیان د لنه ورکولې ایته به چا په داسې سترګه نه کتل چې دا لکه انسان دی په بادو کې ورکول به داسې کړل چې ښځه به ډېره په کورنۍ کې تهدیدوله ویلې به تهدیدوله داسې به ورته وي چې دا یې په بادو کې راکړېدو د اوس وخت په د اوس ټولنه کې زه نه یم خبر په ډېرو مسایلو کې په حکومي مسایلو کې زه لوړ یم امرو په معاملو کې لوړ یم ایس دا کیسه اوس تکراریږي نه اسلامي امارت په دا کې اطلاق مخنیوی کړی دی چې په بادو کې به څه خیر لرنه ورکوي ویلې آباد چې چا کړي وي په مقابل کې هغه جانب چې هغه مجرم نه وي ویلې هغه خاک ځای شي نو په ټولنه کې ښځې په ټولو کې عاجزه طبقاتو خو په د اوس اسلامي نظام کې ښځو ته دا حقوق بالکل ورکړي دي په ډګر اب ټول کومونه خلک په دانې پیږي چې په بادو کې څه خیر لرنه ورکوي کویری کې په باد نظر وي ته کسي ویلې دای مونږ ته یو بشر دی یو انسان دی مونږ ته یو کورنۍ غړی دی نو سړی د کوشش وکړي چې څوک چې جرم وکړي باید د جرم سزا هغه سړی وي نه په مقابل کې هغه سړی چې جرم یې نه وي کړی موږ یې په لوس ورنسو په ټولنه کې تهدیدوو په غیر رسمي عدالت کې یا په دغه قومي پریکړو کې ښځو ته اړتیا لیدل کېږي نو درمان صاحب مخته مې اشاره وکړله په پریکړو کې اکثره دی مداخله نه کړي خو یې پوښتنې په شکل نه یا لکه دیني علما یا لکه قومي مشرون یوې کورنۍ سیاساري وي مثال سترو مرکزي وي هغه مشکلات چې په کورنۍ کې بیا یې غلیارې نه یوه خیر لر په ډېرو مسایلو کې په کلیو کې یوه مور یا خیر هغې کورنۍ ته ورسي هغه خبرې یا کیسې تشخیصوي بیا یې خپل یوه مشر سره شریکوي چې موضوع دا رقم ته ډېرې موضوع په د کورنیو کې اکثره اوس دا تاوتریخوالی چې رسي د کورنۍ مشکلات دي په کورنۍ مشکلاتو کې ښځه ښه رول لوبولی شي خو په څنګ کې هغې کسونو ته لکه مثال زه یوه کلي یوه فامیل مشر یم هغه مشکلات چې هغه مونږ په کورنیو کې لرو داسې مشرون چې صادق وي یا علما وي او مشکلات یې سره شریکوي چې موږ سره دا مشکل دي دغه قومي مشرون عالمون ورته مخته کېږي او مشکل حل کوي ډېره مننه خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو ژمن شننه خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي ما درمان ته څلور وړو مېلمنو ته اجازه راکړئ ښاد بریمن او بریالي واوسئ دغه برنامه د اړیکو دفتر د عادلانه راتلونکي یا جست فیچر پروژې لخوا تاسو ته وړاندې شوه.